جویشیر یو له هغه تاریخي او ګڼمېشتو سیمو څخه ده چې د کابل ښار په زړه کې موقعیت لري. پروژه د دوه میاشتې کې چې شروع شوې ده او د دې پروژې طول 800 متره ده. دغه سیمه چې تل د ترافیک ګڼې ګوڼې او سړکونو د خراب وضعیت سره مخاوس د یو نوي سړک د جوړېدو شاهده ده. خیلی خوش هستیم که سرک ما جور میشه، جای ما جور میشه، اساس صفا سره خیلی خوشحال هستیم. 4 لاینی طرف میشه، 4 لاینی طرف. فعلا 2 لاینی طرف است، 2 لاین رفته است. لگایی 2 برابر میشه. جویشیر یو له هغه تاریخي او ګڼمېشتو سیمو څخه ده چې د کابل ښار په زړه کې موقعیت لري. دغه سیمه چې تل د ترافیک ګڼې ګوڼې او سړکونو د خراب وضعیت سره مخاوس د یو نوي سړک د جوړېدو شاهده ده. دغه پروژه یوازې یو فزیکي بدلون نه دی بلکې د ښاریانو او سیمو د خلکو د ژوند طرز ته به بدلون ورکړي. خو آیا دا سړک به په رښتیا هم د خلکو ستونزې حل کړي او د سیمې د خلکو پر اقتصادي او ټولنیز ژوند به څومره مثبت او منفي اغېز ولري؟ راځئ پر همدې موضوعاتو د سړک جوړیدونکو مسؤلینو او انجنیرانو سره خبرې کوو. درنو لیدونکو، انجینر صاحب محترم را سره ولاړ دی، د دغه سړک مسؤلیت له ده سره دی او نور مسؤلین هم شته دي، نور انجینر صاحبان هم شته دي، خو له ده سره غږیږو چې دغه پروژه کله پیل شوې ده او څومره وخت کې به پای ته رسیږي، کوم مواد پکې استعمال شوي او اصلي تمویلونکي څوک دي. انجینر صاحب محترم ستړی مه شئ، لومړی کې درته ځان معرفي کړي. السلام علیکم، جوړ خیر په خیر. نوم انجینر جاوید احمد کمال پری ده، د ادریس البید د شرکت انجینر. ډیره مننه. انجینر صاحب محترم، که دا راته ووایې د سړک جوړېدو چارې مو روانې کړي دي، دغه پروژه کله پیل شوې ده؟ پروژه د دوه میاشتې کې چې شروع شوې ده او د دې پروژې طول 800 متره ده. موږ اوس په ډیمولیشن موږ خاکبرداري او د کورونو ځپل شیونه روان دي، تقریبا 80% خلاصې لږې پاتې. او اوس موږ چې دا سایټیچو کې همزمان کار شروع کړی، بدنه جوړوو ته چې موږ د خپله د سیخ بندي او کنکریزي د ویالې شروع کړو چې د بعد نه انشاءالله زر په زر به د خپله د سړک د بدنې کار به شروع شي. انجینر صاحب، که دا راته ووایې د پروژې کار خو 2 میاشتې کېږي پیل شوی دی، د دې پروژې اصلي تمویلونکي څوک دي؟ د دې بودیجې مصارف د چا په غاړه دي؟ حکومت دی، خصوصي ادارې دي، که نه کوم بل څوک؟ د دې پروژې خو اوس ماشاءالله خدای چې دی اوس خو ټول پروژې چې په افغانستان کې کار کوي ټول تمویل کوونکی ټول د خپله امارت اسلامي دی او دا پروژه هم چې دا د ښاروالۍ ریاست ښاروالۍ محترم له طرفه تمویل کېږي او بودیجه شخصا خپله د خپل ښاروالۍ طرفه تمویل کېږي. دغه د پروژې اصلي تمویلونکي مطلب خپل حکومت دی او دغه ټول مصارف حکومت په غاړه لري. د پروژې چارې تر څومره په دې 2 میاشتو کې رسېدلي، څو فیصده بشپړې شوي دي؟ موږ تر اوسه تخمینا 18% ته موږ رسېدلي، په دې چې موږ خو که تاسو مخکې لاړ شئ موږ دلته سټور مشینري او څنګهکاریګانې روان دي. اول ته ډیمولیشن د ساحې چې د سابلوبور ده، سابلوبور په دې ده چې دا ساحه هم سړک استفاده کېږي، هم موږ کار کوو چې هم خلک ته مشکل پیدا نه شي او هم وشي کولی چې موږ سړک جوړ کړو چې آینده یو ښه کیفیت ولري. د هغه په خاطر په دې 2 میاشتو کې موږ صرف کولی شو چې وکولی چې هماغه ساحې چې ډیمولیشن و یا موږ اضافه کورونه چپه کړی و یا مثلا کثافات پکې یا اضافه مواد په سړک پورې هماغه موږ چې کړی ده. او اوس موږ نوی یو شي یو لاس یا 12 کې چې موږ په ستراکچرو باندې کار شروع کړی ده. او انجینر صاحب، تاسو نه د وروستۍ پوښتنې په ډول نورې پوښتنې به له نورو مسؤلینو هم کوو. دلته په کار کې تر اوسه کومې ټولنیزې ستونزې راولاړې شوي دي؟ چا مخنیوی د سړک جوړولو کړی یا کله چې کورونه وران شوي عکس العمل د خلکو څه و؟ والله عکس العمل خلکو نه دی په دې چې ټول خوشحاله، ټول سره موافق دي. ټولنیز ستونزې هم نه لرو په دې چې خپله دولت کار ده، دولت انشاءالله هر مشکل چې ولرو موږ ته عاجل په ناحیه ده خپله ښاروالۍ په زوتوي په ځای موږ ته جوړې اماده کوي او موږ ته کار لار هواروي چې موږ خپل کار مخته یوسو. ډېره زیاته مننه انجینر صاحب چې زموږ پوښتنو ته مو ځوابونه راکړل. خوشحاله اوسئ. مهرباني، ژوندی اوسئ. خوشحاله اوسئ. درنو لیدونکو، انجینر صاحب سره وغږېدلو او دلته نو د پروژې 2 میاشتې کېږي چې پیل شوي او هېڅ کوم ډول ستونزه نشته تر اوسه، نه ټولنیزې او نه نورې ستونزې، ځکه چې حکومت په اوس وخت کې هرې ستونزې ته پر وخت رسیدګي کوي او پر وخت باندې ټولې ستونزې حل کوي تر څو د هېواد د ابادۍ چارې په چټکۍ سره مخ ته ولاړ شي. ورځو له نورو مسؤلینو او کارګرو سره هم غږېږو.
درنو لیدونکو د سیمې یو اوسیدونکی راسره ولاړ دی او د همدغې سیمې مسؤل یا مشر هم دی چې د دغې کورونو مسؤلیت او مشري په غاړه لري. له ده سره غږېږو چې دوی څومره دغې پروژې ته خوشحاله دي او دغې سړک جوړولو ته خوشحاله دي. ستړي مه شئ. بخیر اوسئ. ستاسې نوم؟ عبدالحکیم. عبدالحکیم نو د دغې منطقې مشر دی او دغې منطقې مسؤل دی. که راته ووایي د سړک جوړولو پروژه راغلې ستاسې د کورونو مخې ته سړک جوړېږي څومره خوشحاله یې؟ ډېره خوشحاله یم. ډېر زیات خوشحاله یې؟ بسیار زیاد. نور د منطقې خلک څومره خوشحاله دي؟ کلش خوش است. از سرک جور شدن از وطن که جور بشه ما بسیار خوشحال هستیم. ما مشکلات نمی قدر داریم که نمی سرک با ما بزنه دیگر راه او ما بند نشه، نمی تانکر هست. یک جای ما نظر بگیرن به این قسمت سرک بزنن که یک تانکر زرنگی باید بالا بره داخل سایه شه. تمام جوری ناجوری است. ما نمی مشکلات داریم. دیگر در سرک خیلی خوش هستیم که سرک ما جور میشه، جای ما جور میشه، اساس صفا سره خیلی خوشحال هستیم. د دغې منطقې خلک په خپله تاسې د دغې پروژې څومره ملاتړ کوئ، څومره همکاري کوئ له دوی سره؟ کلش همکار هستن، مکمل همکار هستن. څه ستونزې خو تر اوسه نه دي جوړ شوي سړک په جوړېدو؟ نه بیخي مکمل خوشحال هستن کلش. او د دې سړک سره به ستاسې څومره ستونزې حل شي؟ سرک نمیفهمم چیز سرک بسیار ما خوش هستیم این سرک جور میشه. ستونزې مشکلات ما څومره حل شي؟ بسیار زیاد حل میشه مشکل. بخیت اول رابندی است که میبره مریض تا شفاخانه میرسی رابندی بند میبره. سرک کلان شه بخیت با کار جور میشه. ها نو ملګری وایي چې ډېر زیات خوشحاله یو د سړک د جوړېدو دغه پروژې نه او د حکومت له کارونو ډېر زیات خوښ یو ځکه چې د هېواد د آبادۍ کارونه دي او د هېواد د رغنیزې چارې دي تل خدای همداسې ګړندۍ لري او همداسې دي روانې لري. نو ډېر زیاته مننه چې موږ سره د خبرې وکړې او د سړک جوړېدو اړوند هغه د منطقې نظر دې موږ سره شریک کړ. بخیر باشي، آرام باشي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. ملګرو ورځو له نورو مسؤلینو او کارګرو سره هم غږېږو. د سړک نه نو ټول ډېر زیات خوښ دي، په خپل انجینران، کارګر او د سیمې اوسېدونکي. راځئ چې ورشو له نورو سره هم خبرې وکړو. انجینر صاحب حلیم را سره ولاړ دی، کوم چې د دې پروژې مسؤلیت په غاړه لري او سروې انجینر دی. د دغه ځای سروې کوي او ټولو کارکوونکو همدا ډول ډریورانو نور مسؤلینو ته لارښوونې کوي. انجینر صاحب محترم ستړي مه شئ. خیر اوسئ، تاسو ستړي مه شئ. په خیر راغلئ زموږ پروژې ته. ډېره مننه انجینر صاحب محترم. پروژې روانې دي، د هېواد د آبادۍ چارې روانې دي. که راته ووایي د پروژې شفافیت څومره په نظر کې نیول شوی، څومره شفافه روانه ده؟ په پروژې شفافیت خو انشاءالله 100% په نظر کې نیول شوی او تر اوسه پورې زموږ کارونه ابتدایي کارونه دي چې شروع دي. تر اوسه پورې داسې یوازې یوله لږ مهمه چې کار چې دی د یولې دی کانکریټ او سمتاوي دی هغه روان دي. انشاءالله چې کارونه په 100% په کیفیت او په ښه ترتیب سره روان دي ځکه روزمره زموږ خواته زموږ د ښاروالۍ انجینران، نظارت کنندگان او نور هیئتان و هر راځي او زموږ د پروژې څخه نظارت کوي، لیدنه کوي. انشاءالله تر اوسه کار بیخي په ښه سرعت او په ښه کیفیت سره روان. د پروژې اندازه یا د سړک اندازه څومره ده، سوري څومره دی، اوږدوالی څومره نیول شوی دی؟ دا پروژه چې د ګردیزي شرکت سره بیلم ته کار لاندې ده. د دمزنګ د چارای څخه شروع ده، 1040 متره طول لري او 28 متره بر لري چې په دې کې 2 سرکه اوبه ویاله، بایسکل راو، پیاده راو او 2 ګلدانونه شامل دي. اندازه څومره دی، اوږدوالی څومره دی، پلنوالی څومره دی؟ 1040 متره طول او 28 متره بر لري. 1040 متره اوږدوالی او 28 متره سور لري یا عرض لري. په دغه اندازه کې دغه سړک جوړیږي، کارونه پرې روان دي.
او انجینر صاحب محترم د خلکو رویت څنګه د تاسو سره د سیمې د منطقې خلک ټول خوشاله دي آبادی ته د دې وطن هر څوک چې وي آبادی دپاره چې څوک کار کوي آبادي کوي د په دې باندې خوشاله کیږي طبعا چې هیڅ هر رقم انسان وي آبادی ته خوشاله کیږي. که دا راته وایي چې د سړک پروژه څومره وخت په پام کې نیول شوی څومره وخت به پای ته ورسیږي؟ دا پروژه چې یو کال موږ ته وخت ورکړل شوی دی موږ د دې پروژې ته خو انشاءالله موږ کوشش کوو چې مخکې له خپل وخت نه بعد په ختمه کړو او بهرهبردارۍ ته یې وسپارو. د موادو کیفیت کوم چې په سړک کې استعمالوئ راتلونکي کې پلان لري کیفیت یې تر څومره غوره دی تر څومره ښه په پام کې نیول شوی؟ هر څه ما خو د اول کې درته وویل چې انشاءالله په دې پروژه کې هر څه چې مطابق د نقشې مطابق د ډیزاین او په ښه کیفیت سره هر څه کارونه روان دي او په آینده کې به هم انشاءالله همداسې په کیفیت سره روان دي. د کارګرو سیستم څنګه روان دي څومره خوشحاله دي د خپل کار او د دغې پروژو نه چې په لاره ورته اچول کېږي د حکومت له طرفه د بېلابېلو شرکتونو له طرفه څومره خوشحاله دي خلک؟ کارګر خو ډېر خوشحاله دي ځکه هغوی ته کار نشته اکثره خلک بېکاره دي اوس هم یعنې موږ سره چې کوم خلک کار کوي روزمره یعنې دومره بېکاره خلک راځي 10 نفرو نه تر 20-30 نفرو پورې روزمره پوښتنه کوي چې کار شته او که نشته خو موږ چې څومره نفر په کار دي هغوی خو ښه خوشحاله دي د دې پروژې او د آبادۍ د وطن او د دولت او اسلامي امارت څخه ځکه چې دوی اوس په کابل کې ډېرې زیاتې پروژې په کار اچولې دي او فعلا تر کار لاندې دي نو ډېر خلک انشاءالله زموږ په دې ځای کې کار شوي دي. روانه پروژه یا روان سړک د سیمې د خلکو او د ښار د خلکو پر اقتصادي ټولنیز او همدا ډول روغتیایي او زده کړې ژوند به څومره تاثیر ولري څومره مثبت به تمام شي ورته؟ دا خو معلومه خبره ده چې دلته په دې ساحه کې اکثره ځای کې ډېر بیروبار به او ډېر بیروبار له منځه ځي د خلکو هر مشکل ډېر سل د ورسره اسانه کېږي دا طبیعي خبره ده. ډېر زیات مننه انجینر صاحب محترم چې موږ ته معلومات راکړل د پروژې پر ګټو راسره وغږېدې. خوشحاله اوسئ. مننه له تاسو نه هم مننه چې موږ د آبادۍ غږ وطنوالو ته رسوئ او د وطن د آبادۍ تصویرونه خلکو ته وړاندې کوئ. ډېره مننه خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. درنو لیدونکو انجینر صاحب مو واورېده چې د هېواد د آبادۍ او د روانې پروژې په اړه راسره خپل معلومات شریک کړل او د دې د شفافیت په اړه معلومات راکړل. خدای دې وکړي چې د هېواد ټولې پروژې همداسې په شفاف ډول سره په صفا ډول سره مخکې لاړ شي او هېواد مو ډېر زر ګلي ګلزار او د ښکلاو پر نورو نوښتونو هم سمبال شي. پروژې هر برخه بیل بیل مسؤلین لري د دغه سیمې او د دغه ساحې مسؤل انجینر صاحب سره ولاړ یو له ده سره غږېږو چې پروژه څنګه روانه ده او کارونه تر اوسه څومره پرمختللي. انجینر صاحب محترم ستړی مه شئ. ستړی مه شئ مانده نباشین بخیر آمدین انشاءالله. د خپل نوم او پیژندنې په اړه که راته په لنډو کې ووایي نور خبره به بیا کوو. انشاءالله انجینر بهمن محمدی هستم مدیر پروژه شرکت ساختمان دیسوبایت مربوط پروژه پلارتر لاجوی شیر. ډېره مننه. محمدي صاحب پروژه مو روانه ده کارونه مو روان دي که راته ووایي د سړک نقشه یا ډیزاین دا د نړیوالې انجینرۍ د معیارونو سره برابره ده او که برابره ده دغه نقشه کوم انجینرانو برابره کړې ده؟ بله بله این مربوط پروژه شارولی کابل است دیگه دیزاینش انجینرهای شارولی کابل انجام داده دیگه این سرک است و تمام جزئیات معیاری دیگه گنجانیده شده مثلا دو طرف سرک آبرو هاست پیاده رو منظم داریم دیگه بایسیکل رو داریم خطوط سرک داریم تنویر سرک است و یک کانال داخل پروژه خود داریم که طرف دریای کابل کل آبهای سطحی آبروها رو به اونجا انتقال میدن. دغه د سړک د جوړېدو نه تر اوسه چې کومې نقشې او کوم ډیزاینونه په پام کې نیول شوي د اوبو د ویستلو لپاره کوم سیستم په نظر کې شته دی؟ بله بله امی جویچه که طرفی که ما شما استاد شده امی بسیار کلان جویچه است که هم آبهای سطحی باران انتقال میده هم فاضلاب مردم. مردم اینجا 15,000 خانه است کل آبهاش میاد در این جویچه بعد از او در این جویچه کلش در کانال وصل میشه آخر پروژه ما کانال ما بسیار کلان است مستقیم در دریای کابل وصل میشه. د دومره نړیوال معیارونو برابرېدو سره سره
تر اوسه چې مو کار شروع کړی دی داسې کومې ستونزې راغلي چې ستاسو کار یې درولې یوې هفتې لپاره یا 2 هفتو لپاره یا یو ورځ 2 لپاره؟ نه تو که بگوییم که استارت شده کار ما استارت نشده، مشکلات بسیار زیاد است. مثلا ما یک جای از این ساعت شروع میکنیم، باز یک مشکل میاد دیگه ساعت خود شروع میکنیم، کار خودم استارت نمیکنیم، اما مشکل زیاد است. پای آبرسانی است، فایبر نوری است که بلای مخابرات است، پایه‌های برق است، دیگه بسیار مشکلات است دیگه. مثلا چیز است، ازدحام ترافیکی است، دیگه این مشکلات است دیگه. کوشش میکنیم تا جای حل شده دیگه حل هم میشه ان شاء الله. دغه سړک چې جوړیږي هغه ترافیکي ستونزې چې مخکې موجود وي اوس د سړک په جوړېدو سره به تر کومې اندازې پورې حل شي؟ این تقریبا این سرک چیزی که همیاد از 2 چند میشه، 4 لاینی طرف میشه، 4 لاینی طرف. فعلا 2 لاینی طرف است، 2 لاین رفته است دیگه. این 2 برابر میشه ان شاء الله. و حتما سرک چی است، پیاده رو بایسکل روش هم جدا میشه، بخاطر که بسیار ازدحام که از بایسکل رو جور میکنه دیگه. از همون خاطر ان شاء الله ازدحام بخیر نیم میشه دیگه، کمتر میشه. د هیواد د آبادۍ د پروژو سره تاسو خپل څومره خوښ یې؟ تاسو حال دا چې خپل مسؤلین یې او د سیمې خلک څومره خوښ دي؟ دیگه هم مردم محل هم ما هم باید کل مردم خوشحال باشه و خوش هم هستیم. و از اداره امارت اسلامی هم اداره شهرواری خصوصا ما تشکری میکنیم که همین پروژه رو جور میکنه، هم ازدحام مردم کم میشه، هم سهولت به مردم محل میشه و هم کار و بار به مردم جور میشه. ازت مثال خوشحال هستیم. ډېره زیاته مننه چې موږ سره څو خبرې وکړې او زموږ پوښتنو ته دې ځوابونه راکړل. ډېره زیاته مننه. تشکر، سلامت باشه. شما هم تشکر میکنم. خوشحاله اوسئ. درنو لیدونکو، محمدي صاحب وایي چې موږ ټول انجینران، مسؤلین، کارګر او د سیمې او منطقې اوسیدونکو ټول خوشحاله یو، ځکه چې د هیواد د آبادۍ غږونه دي او د هیواد د آبادۍ چارې دي. نو خدای دې دغه چارې تل همداسې روانې لري. دعا به کوو. درنو لیدونکو، د سړک د جوړېدو او د پروژې د کارونو لږ څه راڅنګ ته شم غوښتل مې دغه ساحه هم تاسو ته وښایم چې دغه ساحه نو مخکې کار پرې شوی دی او آباده شوې ده. روانې چارې او روان کارونه به هم همدغې ته ورته ښایسته او منظم جوړیږي. خدای دې وکړي چې د هیواد د آبادۍ چارې تل همداسې روانې واوسیږي. خو زه یوه یادونه کوم، هغه دا چې سړک یوازې د تګ راتګ لارې نه دي، بلکې د هیواد د اسانتیاو، سهولتونو، آبادۍ او د ښار د ښکلاو استازیتوب کوي. نو راځئ د دغسې ښکلاو او دغسې پروژو ملاتړ وکړو تر څو هیواد مو لا ښکلی شي، لا منظم شي او د نړۍ له ټولو هیوادونو سره سیال او په دغه سیالۍ کې تر ټولو مخکې لاړ شي. نو تر څو چې بیا په یو نوې خپرونه کې زه زیرک فهیم ستاسې درانه چوپړ ته حاضرېږم د یوې بلې رغنیزې چارې سره تاسو ته راځم. په پاک او متعال لم وسپارم ښې چارې، پاک الله مو مل.